کوم قدرمنو زه له خپل پیج کویټا نیوز ستاسو په خدمت کې حاضر یم. پاک افغان بارډر بادني باندې موږ بار تاسو خبر کړی یاست وار په وار باندې. نن زما سره د پاک افغان بارډر کمیټې چې کوم چیرمن دی قدرمن اختر کاکړ صاحب ناسي پرون دی په مسلم باغ کې میټینګ کړی دی او د پاک افغان بارډر چې کوم افتتاح ده دی به اوس دغه اعلان وکړي بیا به نورې خبرې موږ کوو ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم. جمال صاحب ډیره مننه. کور ودان زموږ د 3 کالو څخه د چمبر اف کامرس د وطاقي تجارت د طرفه څخه جدوجہد روانو د بادینی پر بارډر باندې او پر نور ګیټو باندې نو چې دا خلاصي څنګه چې دغه علاقه بیروزګار دي زموږ وبه کښته ولاړې بجلی ستن زراعت تباسلو نو موږ دا کوشش وکړو چې دا ګیټوي خلاصي یو ګیټوي 15 لکو انسانانو ته روزګار ورکړي. نو موږ د بادینی ګیټوي د ډیره وخت لګیاو بار به موږ ډیټ فکس کی بیا به ډیټ برته د غسو د بې قسمتۍ سه نو ان شاء الله پر 14 تاریخه موږ د بادینی د ګیټوي ابتدا کوو. که خدای کول که بیخي بې قسمتي نه و په هغه ابتدا کې به زموږ ابتدا جام کمال صاحب اور کور کمانډر راځي او زموږ ابتدا د 14 تاریخ څخه زموږ وګړو خلکو تحفیل دی که څوک شی افغانستان لاسته یا د اخوا راغواړي و تاجرانو ته زموږ دا ریکویسټ دی چې که چیرې د سیمې واخوا ته خلک پراته وي که ودې خوا ته وي زموږ د بادیني ابتدا پر 14 تاریخه باندې پروګرام 14 تاریخ کومه میاشت دا اوس 14 تاریخه نن ستمبر دی د ستمبر پر 14 تاریخه نن 12 تاریخ دی پر 14 تاریخه ان شاء الله څلورم ورځ لار سیدي لار به څه تکلیفات دي دروز پر ان شاء الله په وخت سره ګر شان کیږي که په اوله ورځ ډیر شان نه وسی په دروي میاش په یو میاش کې زموږ د کده چا خواهشات پر کابل ته پر دغه لار شي آستي زموږ واغو خلکو ته ویلکم کوو چې هغه راسي پر دغه وجبن پر 14 تاریخه د خپل گاډیانو د ارڅ بندوبست وکړي خپل کار شروع کړي. بل دا دی چې ګوره زموږ دلته کوم بارډر د افغانستان سره په خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې دا 200 کیلومتر دی او په دغه د تبتان د ایران سره زموږ 200 کیلومتر الته چې دی بارډر دی وسم الته 15 ګیټوي دي 15 دروازې دي او بل زدای خبر سوی یم چې مثال نوري ګیټویم جوړیږي که دغه تفصیلات وایي. جمال صاحب ډیر من زموږ د افغانستان سره د پاکستان 300 کیلومتر بارډر دی په 300 کیلومتر د خیبر پښتونخوا او خواته تورخم او 3 نور ګیټوي الته خلاص ولې ځکه چې په بلوچستان کې 1200 کیلومتر بارډر دی په هغه کې یو ګیټوي د چمن او دا ډیره غټه سیمه ده یو د چمن ګیټوي د بل ګیټوي د بادینه د خلاصي دغه بعد موږ کوششونه کوو د دې بعد موږ نور ګیټوي خلاصو د ایران سره زموږ 200 کیلومتر بارډر دی الته 15 ګیټوي وستا او د 15 نوې اډر راغلي چې 15 نور خلاصي دا بلسي نو هغه خلکو ډېر همت کړی دی او موږ دغه خلکو ته شاباشي وایي چې دوی همت یې وکړي چې ګیټوي وي زیات موږ به خپل ګیټوي زیاتو درنشتي پوری تر څو پورې رسوي ان شاء الله موږ پر کمردین باندې پر توبه کاکړي پر توبه چګزي او د ګلستان پر سیمه پر نشکی پر داسې پر موږ کوششونه کوو او موږ د سیاسي پارټي سم دا ریکویسټ دی چې کومه پارټیان دي هغه موږ سره په دې کې مدد وکړي دغه ګیټوي را خلاص کړي او په تیرو دغه کوم موږ سره خلکو ډېر مددونه کړي دي او په هغه کې د پارټیانو د طرفه څخه د پښتونخوا ملي پارټي عثمان کاکړ چې هغه سېنیټر صاحب دی نواب ایاز خان جوګزي صاحب مولوي واسع صاحب او نور مرګر زموږ چمبر چې دی غلام فاروق صاحب زموږ نور بدرالدین نور د چمبر مرګر دی دوی کومکونه زموږ سره کړی دي ماته پرینډ را کړی دي چې در کومه ساعته پورې بیا د هغه ځای کوم شادیزي کوم نور سره ډیر کومکونه کړي زه د ګورد خلکو شکریا ادا کوم زموږ سره د بارډر خلاصېدو ته 14 تاریخ دی او که د چا یا نوم زموږ سره یرسي او شی یرسي موږ د بدنیتیا پر بنیاد نه دي کړي موږ د ذات 1% په دې کې ګټه نشته دا د کام ګټه ده د وطن ګټه ده موږ دغه د پاره دا کوششونه کوو په هغه دنیا بیا الله پاک د غره کې د وطن آباد سي موږ د نور ګیټو په مدغه کې چې نور ګیټوي خلاص د دې ګیټوي موږ اخري ان شاء الله پر 14 تاریخ د دې افتتاح بل دا خبره ده چې اوس ګوره به حیثیت یو صافي خبريال موږ غواړو چې ګټه عام خلکو ته ورسیږي یعنی ولس ته ورسیږي ولس ډیر ټوک زب دی زه خپل بادنی بارډر ته تلم که اخوا کوم پښتانه که دا خوا پښتانه دي ډیر تباه دي هیڅ شی نه لري نه د تعلیم سلسله نه د سیاست نه روزګار سره نه بجلی سره نه ګیس یو شی نشته ټول تباه دي نو مطلب زما کوم دا فکر دی مطلب ولسی فکر دی قومي فکر دی چې کوم آباد سي
په دې ګیټوو باندې اوس بادینی ګیټوې دي، نور ګیټوې چې خلاصېږي پر دې باندې خلک یو څه دغه لري، یعنې د دوی خپل یو سوچ دی پر دې باندې دی وایي چې دا زموږ په ضد خلاصېږي یا زموږ په تاوان خلاصېږي، موږ ته به تاوان راورسوي. دا مطلب چې خلاصوي هم د دې دپاره خلاصوي چې د چمن دروازه ناکام. نه جمال صاحب دا ډېر غلط د کومه د پر تپتان چې ګیټوې خلاصه ده، 5 ګیټوې نورې پر پنجګور خلاصه ده، پر من پر بلو خلاصه ده او 320 خلاص دی، بله ګیټوې پر ګوادر خلاصه ده، نور 5 نور خلاص دا ګردي ګټې دي. دا پښتانه د دغه ګټو څخه ګټه راوړي. دلته چې پر چمن خلاصه ده، دا چې خلاصه سیم د چمن خلک به راځي دلته به کاروبار کوي. دا خلک دی در په در دي، د الله د نعمتو څخه یو نعمت دلته نشته. د کده سیمې واخوا د هغه زموږ عاجزان دي، دلته توخي شملزی کم قومونه چې پښتانه پراته دي هغه ډېر تباه دي، ډېر ټوکر دي. نو که چیرې دا ګردي ګیټوې خلاص سي او دا ګیټوې خلاص سي، دا خلک د ژوبه سره در پښینه در چمنه دا ګرد سیمه در توبه چګزي پر توبه کاکړي زادر دغه پوری چې کومې ګیټوې ارڅو زیاتیږي، عوام زیات سوي دي، سہولتونه نشته. پر دا خوا به روډ ولاړ سي، بجلی به ولاړ سي، هسپتال به سي، بینک دا زموږ د بینک منځوري اوس بینک جوړیږي. نو کري به دې خلکو ته اوس تعلیم به راسي، تعلیم ګسه زیرو دی، یو شی نشته. خلکو دنیا خوشحاله ده، د خلکو کارونه دي، د خلکو د په پاکستان کې یو سکسه ده، په بلوچستان کې په پښتنو کې د بدنیتیا پر بنیاد تمام شان دي. یو شی زموږ څه دی، خدای د دې دغه واخ کدي کې یو بدنیتیا نشته. که چمن آباد هم زما وطن دی، که دا ځای آباد هم زموږ وطن دی، دا کې یو دغه نشته. چمن به ما آبادیږي، در دې نور آبادیږي، دا به آبادیږي. نو د دې وطن ګټه ده، دا د خلکو د ځان سوي 15 کسان دي چې دا دغه تعصب ورکوي، هغه د دې کار دی. موږ دا ګیټوي 15 دي که شپږ دي ګردي خلاصوي، ان شاء الله زموږ د سیاسي پارټیانو سم دا ریکوست دی. ډېره مننه جمال صاحب. په آخري کې که کوم پیغام لري یا ستا یو خپل یو داسې خبرې چې ته غواړې چې هغه وسي او موږ نه یې کړې؟ زما دا پیغام دی چې بس خلکو دي تیار سي کاروبار ته، او د بادینی پر 14 تاریخ باندې اقتدا ده چې څوک پر هغه مال استي پر دې سایډ باندې رابطې دی وکي، دا سایډ سره د افغانستان سره د دې خوا موږ ګاډیان دي راولي پر 14 تاریخ چې موږ د دې خوا دغه کدا خوا ګاډیان پر هغه سایډ دی راولي. ان شاء الله پر 14 تاریخ باندې کلکټر تمام انتظامات مکمل کړي. قدرمنو اخري خبره دا کوم زه چې ګورم موږ به کوم چې دی هغه به د ټولنې فکر به خپلو، چې د ټولنې د خلکو د ولس په کومه لاره کې ګټه یي، څونې دغه فایدې ډېرې زموږ د بالکل فایده نه، زما د فایده نه، د اختر صاحب د فایده نه، لیکن دغه علاقې دغه قوم د ولس د ټولنې د لکاو انسانانو د ګټې موږ به کار کوو چې زموږ تاوان هم هغه کار به په مخه بیایي. نو دلته که څونې ګیټوې خلاصېږي، هر ګیټوې باندې به 10 لکه 15 لکه انسانانو ته سہولت ورکول کیږي، روزګار به پیدا کیږي، بجلی به راځي، ګیس به راځي، علاقه کې به بازارونه جوړیږي، منډیانې به جوړیږي. نو ظاهره ده دې سره کاروبار هر څه زیاتیږي. نو خبره د نیک نیتي ده، باید موږ دغه ګامونه چې پورته کړي دي حکومت او اختر کاکړ صاحب دې ته د شک په سترګه ونه ګورو، دا تایید کو، د دوی ملګرتیا وکړو او له دوی سره په هر ځای په هر پلیټ فارم باندې اوږه په اوږه ودرېږو. یو جان من